السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیګا شومر سم مخاطب یم یو ځل بیا تشبیه قسمونه رکنونه دا ټول ختم شو. هغه چې د کی دلته وی چې هغه تشبیه چې هغه چې کم حرف تشبیه ده هغه مشبه به نه مخکې لکه ما یادېږي مغا ذکر کیږي. لکه اوس مثال الرجل سړی تکاتور ده قوی کالاسد، سړی تکاتور ده لکه شیر. د مشبه نه مخکې که څه چوکې نو عادت راغلی نو وی چې دا عادت چې کوم ده دا ورکې ذکر کیږي. نو عادت خو هغه کې هم ذکر کیږي چې کوم مجمله تشبیه ده. نو اوس دی فرق څه کېدلی شي؟ دی فرق هیڅ فرق نشته او صرف نوم فرق ته نور هم هغه کې چې پاسه کم مجمله تشبیه هغه کې ودی کې هیڅ فرق نشته. خو دلته بیا ورته وي دوباره نوم یې خیدا چې نه دغه کې ذکر د عادت کیږي، حرف تشبیه عادت کیږي. نو چې ولې ذکر کیږي ذکر په پاسه هم کیږي. نو دا بیا یعنی که موږ سوچو کو نو معمولی څه تغیرات دي لکه دي کې صرف دا تغیرات مجمله دي کې دا صرف غدا چینجینګ دا یا بدلون ده چې الته کې عادت یاد کړئ. دلته وی چې نه عادت بخه مخه یادېږي دا مشابه بینه مخکې نه لکه مثلا دلته اوس صرف وی چې تشبيه الذي ذكر فيه وجه التشبيه چې هغه کې یاد شوی وي د وجه تشبيه انا صوتي فاصله عادت ورته ذکر شي. بلند وی چې مفصله تشبيه چې کومه ده هغه کې وجه تشبيه ذکر شوی. نو اوس تام کې ودی کې هیڅ فرق نشته. مثلا رجل قوي كالاسد في الشجاع، صرف قوي تقاتور لفظ چې کوم ده دا پکې زیات. نو دا تقاتور شو بهادری شه دا هم ارواړه چې کوم ګورو دواړه ته صفاتونه دي یو صفات پکې زیات شوی دا بس. نو زما په نو څه فرق د سې نشته. لکه مثال که شاعر وی چې را څه فرق ده تقریبا څه فرق د سې نشته. کله سې معمولی څه فرق چې یا اوس مفصله تشبیه کې یو صفات زیات راغله غنه مخکې مشابه بینه نور تام دی او مفصله کې هم څه فرق د سې نخ کاری مته که زه ورته سوچو کوم زه ته قیاس وکم. بیا وایي چې